د بلخ ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر وایي د خپل مدیریت ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت عالیقدر امیرالمؤمنین د کوچني اختریز پیغام په لیکلي بڼه په یو شمېر امارتي او غیر امارتي ادارو وویشل. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت عالیقدر امیرالمؤمنین د اختریز پیغام څرنګوالی د قومونو ترمنځ یووالی او وحدت دی چې عملاً د ښار په بېلابېلو برخو کې وویشه. پیام که محتوای خیلی عالی دارد، تمام سخنانشان، تمام پیامهایشان مطابق نصوص قرآن است و مطابق حدیث است که این فرمان نه تنها یک فرمان مبارک عید است، حیثیت یک فرمان دارد که بر تمام اتباع افغانستان واجب است که بر خود عملی بکنه، که پیام خیلی خوب برای اراکین دارد، برای مردم عامه دارد. همدارنګه یو شمېر هیوادوال د مسؤلینو لخوا د افغانستان اسلامي امارت عالیقدر امیرالمؤمنین اختریز پیغام له ویشل څخه خوښي څرګندوي او د دغه اختریز پیغام ویشل د قومونو ترمنځ د وحدت او یووالي سمبول یادوي. ما این پیامی که از طرف رهبر عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ الحدیث آخوندزاده برای جامعه مسلمان، برای خصوصا برای مردم افغانستان این پیام داده، یک پیام بسیار نیک است، یک پیام بسیار جامع است. این پیامی است که برادری و اخوت، همدلی و همزیستی را میرساند. ما بسیار خوش هستیم که بدر امارات اسلامی آمد. ما پیام ایدیش گرفتیم. بسیار زیاد تشکر. دیگه با همه ایده تبریک میگیم. د یادونې ده چې د افغانستان اسلامي امارت عالیقدر امیرالمؤمنین څخه باندې 14,000 په نیکړې بڼه اختریز پیغامونه د بلخ ولایت اوسیدونکو او په ولسوالیو کې جوماتونو ته ورسېدل. د بلخ ولایت د پوهنې رئیس وایي چې په تیر یو کال کې 40 بابه ښوونځي له کورنۍ بودیجې څخه بیا رغول شوي او 12 نور ښوونځي د ځینو بنسټونو په همکارۍ نوي جوړ کړي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې اوس مهال هم لسګونه ښوونځي تعمیرونه نه لري چې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست په تیر 1403 لمریز کال کې د 11 میلیونه افغانیو په لګښت 24 ښوونځي له کورنۍ بودیجې څخه ترمیم کړي دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس وایي چې د دې ترڅنګ 12 نورې ښوونځي د یو شمېر همکارو بنسټونو په همکارۍ نوې هم رغول شوي دي. تقریبا 40 مکاتب د دې ترمیم شوی دی چې دا د امارت اسلامي په خپله بودیجه باندې د ترمیم شوي دي او تقریبا 12 مکاتب چې د سر نه اعمار شوی دی چې په دې کې بعضې مکاتب مؤسساتو هم جوړ کړي دي. همدارنګه د بلخ ولایت د پوهنې رئیس د دې ریاست په کلني راپور کې موجوده ننګونو ته په اشارې سره وویل چې په یاد ولایت کې اوس هم 223 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د سختو شرایطو په درلودو سره په کرایه کورونو او خیمو کې زده کړې کوي. په بلخ ولایت کې 223 مکاتب داسې موږ لرو چې هغه یا خو ودانۍ بیخي نه لري او یا داسې ودانۍ لري چې هغه د استفادې وړ نه دي. نو 213 داسې مکاتب دي. نو هغه بیا موږ دې لپاره اویلۍ په کرا باندې نیولي دي او بعض چې دی نو هغه بیا په خیمو کې دوی ته درس ورکول کېږي. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې د لومړنۍ منځنۍ او لیسو په ګډون ټولې 600 ښوونځي شتون لري چې پکې ټول 545,819 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.